الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز ورور پوښتنه کړې ده چې په روژه کې مې فلم کتی نو عذر راته پېښ سو، انزال سوم، روژه مې ماته ده او کنه؟ الجواب بالله التوفیق. معززو دا زمونږ او ستاسې څنګه روژه ده چې په روژه کې هم فلم ګورو، فاحش تصویران ګورو، سندرې اورو؟ آیا الله رب العزال به مونږ او تاسو د دغه روژې اجرونه او ثوابونه راکړي؟ آیا دا روژه د الله رب العزال لپاره سوه؟ الله راته وایي چې صرف خوله بنده که، خوراک مه کوه، اوبه مه څښه. باید مسلمان د هر فاحش کار څخه خپل ځان وساتي که غواړي چې د روژې ثواب ورکول سي، د روژې برکت ورته حاصل سي. د مسلې جواب مو دا دی وروره چې روژه خو نه ماتیږي، البته بعضې فقهای کرام وایي چې احتیاطاً د روژې قضایي راوړي. رد المحتار دویم جلد 421 صفحه، فتح القدیر دویم جلد 256 صفحه، حاشیة التحتاوی اول جلد 318 صفحه، البنايه څلورم جلد 284 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.